سلامونه ستړي مسئ له ژوندون ټلویزیون څخه مو خبري ټولګي ته هرکلی کوو. له هر څه څخه د مخه راځو د مهمو خبرونو سرټوک ته. اقتصادي شنونکي غوښتنې لري اسلامي امارت یې پر قوي اقتصادي پروسه کار وکړي. د اسلامي امارت ډاډ: اسلامي امارت هڅه کوي چې د پانګوالو پر وړاندې شته ستونزې حل کړي. هیواد ته د چارواکو بیا راستنېدل: د جمهوري نظام د پوځ ویان دولت وزیر هیواد ته راستون شوی. او په بهرنیو خبرونو کې به وګورئ چې بنګلادیش کې یوې چاودنې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. ښه راغلاست. نن یکشنبه د روان لمریز کال د غبرګولي جوزا 15 نیټه ده. ویاند احمدالله سمون: اسلامي امارت دې پر قوي اقتصادي پروسه کار وکړي. سیاسي شنونکي وایي افغانان له بل هر وخت کاري فرصتونو ته اړتیا لري. د دوی په خبره اسلامي امارت دې پر یوې قوي اقتصادي پروسې باندې کار وکړي. خو یو شمېر نور بیا وایي چې په افغانستان کې ډېری بشري پروژې شته چې حاکم نظام یې باید هغه په پروګرامونو کې هم شامل کړي. له یوې خوا بیکاري، له بلې خوا روان بشري ناورین او لومړنیو خوراکي توکو د بیو لوړوالی هغه موارد دي چې افغانان یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. تازه د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې مسؤلینو ویلي چې په افغانستان کې د بشري ناورین د ژر ختمېدو کوم څرک نه ښکاري. په افغانستان کې د بشري حقونو د پاللو او دغه راز له افغانانو سره د پراخو بشردوستانه مرستو د ترسره کولو اړتیا لا هم پر خپل ځای ده. هر ورځ په افغانستان کې د لوږې لمن پراخیږي. د خوراکي توکو بیې مخ په لوړېدو دي. سون توکي ګران شوي، خو د دې ټولو ترمنځ د نړیوالې ټولنې فشار هم پر افغانستان پر خپل ځای دی. موږ یو ځل بیا د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ پر تعامل او خبرو ټینګار کوو او دا یې د حل یوازینۍ لار بولو. په ورته وخت کې سیاسي شنونکي وایي چې د ټولنې ډیره برخه ځوانان تشکیلوي او پر اسلامي امارت غږ کوي چې پر یوې قوي اقتصادي پروژې د کار وکړي. د افغانستان خلک فقط وایي چې ضرورت لري و کار ته. تاسې نن وګورئ هېڅوک د سلا سره علاقه نه لري. حتی ځوان بالخصوص 50% ځوانان د افغانستان خلک تشکیلوي. نو دا ټوله و کار ته ضرورت لري و تعلیم ته و تحصیل ته. او زما امید و ارزوم دا ده چې بهترینه لار به دا وي چې اسلامي امارت په یو ښه قوي اقتصادي پروسه باندې کار وکړي. پر همدې مهال اقتصادي چارو کارپوهان وایي ترڅو چې د افغانستان سیاسي ستونزې حل نشي، اقتصادي ستونزې حل ته زمینه نشي برابرېدلی. دوی زیاتوي چې اول باید د افغانستان سیاسي ستونزې نړۍ سره حل شي، مشروعیت ترلاسه کړي او په رسمیت وپېژندل شي. وروسته له هغې د افغانستان حاکم نظام کولی شي اقتصادي پروژې پلي کړي. زه فکر کوم ترڅو چې د افغانستان سیاسي ستونزه حل نشي، د اقتصادي ستونزه هیڅکله به حل نشي. نو بنان زه فکر کوم چې ضرورت ده چې اول د افغانستان سیاسي ستونزه نړۍ سره حل شي، افغانستان خپل مشروعیت پیدا کړي او افغانستان د نړۍ هیوادو له لوري په رسمیت وپېژندل شي. بعد له هغې حکومت کولی شي چې خپل اقتصادي برنامې پلي کړي او دا مرسته چې اوس مهال کېږي دا هېڅ ګونه مسیرت اقتصادي نه لري. صرف دا مرسته کولی شي چې د خلکو ژوند وژغوري په اوږدمهاله کې او په دراز مدت کې اړتیا ده چې حکومت خپل ستراتیژیکه برنامې او اقتصادي پلانونه ولري. خو یو شمېر نور بیا وایي چې په افغانستان کې ډیری بشري پروژې شته چې حاکم نظام باید له برآورد او پلان وروسته هغه پر خپل پروګرام کې ځای پر ځای کړي او په رښتینې توګه د هغې د پلي کولو لپاره هلې ځلې وکړي. د افغانستان اوسني حاکم دولت ته دا پکار ده چې دوی ډېر داسې بشري پروژې دي د افغانستان په افغانستان کې چې هغه دوی باید د فیزیبیلیټي سټډي د مختلفو مطالعاتو په وجه دا دوی برآورد کړي، واضح کړي او په پلان کې بالاخره پروګرام کې او دا نړیوالو ته مشخص کړي او دغه پروژې په رښتین ډول سره دوی د هلې ځلې ورته وکړي چې دغه پروژې چې بشري ښېګڼه رسوي د سیاسي ملاحظاتو څخه لرې کړي تر څو نړیوال او سرمایه‌ګزاران او ممالک وکولی شي بدون د هغه بندیزونو څخه چې په افغانستان باندې نن سبا دي د هغو څخه په اسانه تېر شي او افغانستان کې دوی سرمایه‌ګزاري وکولی شي.
د یادولو وړ ده چې دغه اداره پر داسې مهال یې د څرګندونې کوي چې د ملګرو ملتونو د راپور پر اساس په افغانستان کې له 100 میلیونه نه ډیر خلک بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د جمهوریت نظام د پوځ ویان دولت وزیري هیواد ته راستون سو. د کډرونو د بیا رسنیدو کمیسیون په هڅو نن د تیر حکومت د پوځ ویان دولت وزیري هیواد ته راستون سوی دی. شنونکي دا یو مثبت ګام بولي او وایي چې اسلامي امارت یې ملاتړي او مخالف سیاسیون ټول هیواد ته راوبولي ترڅو په ګډه هیواد ته کار وسي. په افغانستان کې د اسلامي امارت له راتګ سره په دولتي اقتصادي او امنیتي برخه کې په پراخه پیمانه بدلون راغی چې پر مهال یې زیات شمیر کسان له هیواده ووتل، خو ورسره سم اسلامي امارت د کډرونو د بیرته راستنېدو لپاره یو کمیسیون جوړ کړ. نن تازه د پخواني حکومت د پوځ ویان دولت وزیري له همدې لارې هیواد ته راستون شو. ښاغلی وزیري په راتللو خوښ دی او له اسلامي امارت څخه یې مننه وکړه چې له ده سره تماس ونیو او هیواد ته راغی. خپل وطن ګل وطن او خبره ده چې د امارت اسلامي د مشرانو ډیره مننه چې زما سره تماس ونیو او زما ډیره هیله وه چې راشم خپل وطن ته. زه د جګړې مخالف یم، په ټول نظامونو کې مې کار کړی دی، عربي ښوونځی، عربي پوهنتون، لوړ تحصیلات لرم او د وطن نه بیرون نه یم لاړم، دا وطن کې وم. اوس چې امارت اسلامي راغلی دی خوشبختانه زه ډیر خوشحاله یم د دوی په نظام باندې. زه د جګړې ضد یم، اوس هم که څوک جګړې ته لمن وهي زما هیله نه ده چې څوک جګړه وکړي، زما هیله دا ده چې دا اوس د هیواد کې سوله تامین شي، سوله راشي. د سیاسي شنونکو په خبره اسلامي امارت دې هڅه وکړي چې ملاتړي او مخالف سیاسیون دې دواړه هیواد ته راوغواړي ترڅو هیواد په ګډه جوړ کړي. سیاسیونو د راستنېدلو لپاره چې اسلامي امارت کوم کمیسیون جوړ کړی دا یو مثبت اقدام دی، لیکن باید موږ دا په نظر کې ونیسو چې ترڅو پورې د اسلامي امارت خپل ملاتړ سیاسیون هیواد ته راستانه نشي مخالف سیاسیون هیڅکله نه راستنیږي. تاسو وګورئ په ټویټر کې په سپیسونو کې چې څومره د اسلامي امارت ملاتړي دي ټول په اروپا کې دي او څوک دلته راتلو ته زړه نه ښه کوي ترڅو چې د دوی خپل ملاتړي رانشي مخالف سیاسیون هیڅکله دلته د راتلو لپاره زړه نه ښه کوي. خو یو شمیر نور بیا وایي هغه ځوانان او شخصیتونه چې داخل په هیواد کې دي اسلامي امارت دې باید دوی ته توجه وکړي او دوی ته د کار زمینه برابره کړي ترڅو هغوی هم له هیواده ونوځي. شخصیت‌هایی که فعلا به داخل افغانستان حضور دارند، امروز ما کادرهای نظامی به افغانستان داریم، کادرهای سیاسی به افغانستان داریم، کادرهای اقتصادی، جوانان تحصیل یافته امروز ما به افغانستان داریم. چرا امارت اسلامی یک بار به اینا رجوع نمیکنه؟ چرا با اینا اول تماس برقرار نمیکنه؟ امروز ما تنوعی از اقوام و اقشار مختلف به داخل افغانستان داریم، بالاخص به کابل داریم. چرا امارت اسلامی یک بار به اینا رجوع نمیکنه؟ اینا رو در کنار خود بیارن، یک فضای اعتماد و فضای اعتماد سازی میان اینا ایجاد کنه. و په ورته وخت کې احتیاطي شنونکي زیاتوي په افغانستان کې سیاسي او ملي شورا ته ضرورت دی ترڅو د افغانستان لپاره ښه او مثبت ګام وسي. چې د حکومت غواړي چې واقعا په افغانستان کې سوله، امن او خپل حکومت یعنی دایم او قایم کړي، نو غوره ده چې اوس په افغانستان کې یوه سیاسي او ملي شورا رامنځته کړي، ځکه دلته په افغانستان کې یوې لوی ملي او سیاسي اجماع ته ضرورت دی ترڅو د افغانستان د راتلونکي لپاره یو ښه او ستر تضمین. خو غوښتنې دا دي چې اسلامي امارت د حکومت ټول شموله کړي ترڅو ټول هیوادوال پکې خپل ځان وګوري او ټول یو ځای د هیواد د آبادولو لپاره کار وکړي. ژوندون تلویزیون او د افغانستان ملي تحریک مهالنۍ مشاعره ترسره کړه. یاده مشاعره د لوی امپراتور احمدشاه بابا په درناوي او د فرهنګ او ادب د ودې لپاره جوړه شوې وه چې پر مهال د افغانستان ملي تحریک مشر پوهاند دکتور محمد اسماعیل یون د ادب پر ارزښت او په ټولنه کې د شعر او شاعري پر اهمیت خبرې وکړې. ستاسو پام راړو زموږ د همکار چمتو سوي راپور ته. ځای بدل که خو خبره بدلومه که تر تخته پورې لار وه که تر دار وه سیاست خو د سرونو پیر او پلور دی خو د چا په وینو ځمکه لالهزار وه. د افغانستان ملي تحریک او ژوندون تلویزیون په بلنه او همکاري د ژوندون تلویزیون په انګړ کې د خپل وطنه ګل وطنه تر عنوان لاندې په زړه پورې مشاعره ترسره شوه.
یاده مشاعره د افغانستان لوی امپراتور احمدشاه بابا د درناوي ترڅنګ د ادب او فرهنګ د بیا ژوندي ساتلو لپاره جوړه شوې وه. په یاده مشاعره کې د هیواد نامتو لیکوالانو، شاعرانو، ادیبانو او د ادب مینوالو هم ګډون کړی و. د دغه مشاعرې پر مهال د افغانستان ملي تحریک مشر پوهاند ډاکټر محمد اسماعیلون د فرهنګي فعالیتونو د هغو د ارزښت او په ټولنه کې د شعر او شاعري پر اهمیت خبرې وکړې. نننۍ مشاعره چې ده زموږ د نورو مشاعرو غونډو په تناسب باندې یو څه توپیر لري. په متفاوت وخت کې جوړه شوې، ذهني چاپیال چې ده د پخوا په شان نه دی. نو طبعا خو موږ په دې خاطر دا مشاعره جوړه کړه چې یو روان سکوت چې ده دا چې د ځینو ذهنیتونو باندې حاکم دی او زموږ شاعران دې په مقابل کې لکه څنګه چې پخوا بغاوت کړی بیا هم بغاوت وکړي. د استادیون په خبره د ټولنې په سمون او پرمخیونکي د ادبیاتو پرغنده او ملایم رول رڼا واچوله او د دې ترڅنګ د دې ډول مشاعرو او فرهنګي غونډو جوړولو د وخت یو مهم ضرورت وباله. نظامونه به ځي او راځي، تجربه کوي، ښه ته به یې ښه وایو، بد ته به یې بد وایو او د نظام اسلام زموږ په کار ده. مشاعره چې دا شعر او شاعري فرهنګ چې دا د نظامونو د اصلاح یو ملایمه نرمه لار ده چې نه پکې وینه تویږي، نه پکې څوک خفه کېږي. د نرم د مثبت بدلون دپاره یوه لار ده. نو دې لار ته به ادامه ورکړو، نور فرهنګي کارونه به هم کوو. ولسي شاعر مطیع الله تراب هم د شعر او ادب د ارزښت ترڅنګ وویل په خپل هیواد کې پاتې دي، هیڅ چیرې به نه ځي او همدلته به د ادب له لارې سمون غواړي. نو دا کومه ګوله چې راتله د دې کې باور وکړه، ما ته هم خلکو سترګې ووهلې، اما ما هغه ژمنه ثابتوله ولس او قوم او ژبې ته چې موږ د دې خاورې زامن وو، په دې خاوره راستر شو، د دې خاورې اوبه او غنم مو خوړلي، دې ته به تر مرګه پورې ژمن پاتې یو. سیاسي تور د هېچا نه منم، بیا داسې مه کوه ملګرو چې موږ راوګرځو او کاروار رانه پاتې شي. د مشاعرې په لړ کې بېلابېلو شاعرانو خپل نوي خواږه شعرونه او نظمونه واورول چې د ګډونوال د تود هرکلي سره مخ شول. زما د جنازې په سر به ته هم چغې وکړې، زما د جنازې په سر به ته هم چغې وکړې. وای دا د هغې پتمنو خویندو احترام کوم او ستاسو تر مخ دې دیوالونو ته سلام کوم. دا ولس په خوب لیده دی خوشحال خانه را ژوندی شه چې بیا سر د افغان هسک چې میرویس خانه را ژوندی شه، د نازو پړونې سوځي شیبې ډېرې د نازکې. د سرو وینو پر ځای وکړه د افغانستان د ملي تحریک او ژوندون ټلویزیون په مټ یا د محلنۍ مشاعره پر داسې مهال دایریږي چې د ادب زلمي او خواخوږي د دغه برخې د سمون هڅې کوي او غواړي چې هیواد کې د یو آرام چاپیریال او سولیز ژوند لپاره مسؤل وګړي. نړیوالې مرستې دې په ښه ډول وویشل سي. هغه مرستې چې د نړیوال بانک او افغانستان د بیا رغونې د صندوق له لورې د افغانستان لپاره ټاکل سوي شنونکي د سم ویش غوښتنه لري. شنونکي وایي دغه ډول مرستې دې په متوازن شکل وویشل سي او غدل دې نه پکښه کیږي. تازه د افغانستان د بیا رغونې د مدیریت صندوق او نړیوال بانک $9.3 میلیون مرسته د افغانستان لپاره تصویب کړه چې د نړیوالو مرستو کوونکو سازمانونو له لارې به د کرنې، روغتیا او د خلکو د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو په برخه کې مصرف سي. د شنونکو په خبره دغه ډول مرستې دي په شفاف ډول تر بېوزلو او اړمنو کسانو پورې ورسیږي ترڅو دغه چاره په شفاف ډول ترسره سي او په ټولو برخو کې د سمون رنګ رامنځته سي. خو دغه مرستې زما په نظر د افغانستان لپاره بسنه نه کوي، ځکه 20 کاله په افغانستان کې جګړه شوې ده، ډېر خسارې، ډېر طرفات لیدلي او د هغه باسازۍ لپاره باید د افغانستان د بیا رغونې لپاره د افغانستان د صنعت برخه کې د افغانستان زیربنا او برخو کې دوی باید ډېر غټې پروژې په کار واچوي. که بل حالت ته وګورو دا مرستې د افغانانو لپاره کفایت نشي کولی. دا ځکه دا کفایت نشي کولی چې په دې هېواد کې یوې خوا څخه خربوږه موجوده ده، د بلې خوا څخه وچکالي موجوده ده، او د درېیمې خوا څخه افغانان د یو لړ بندیزو سره مخ دي. پر ځای اقدام وبولم په داسې حال کې دا کومک ترسره کېږي چې متاسفانه د موږ هر افغان، هر وګړی د فقر، بیچارګۍ، بیکاري په حالت کې ژوند کوي او نړیوال هم یو ځل بیا دا ثابته کوي چې افغان ملت به تنها نه پرېږدي او هیله مو دا ده چې دا مرستې په شفافه توګه، په عادلانه توګه توزیع سي او یو نظارتي ټیم تشکیل سي.
پر همدې مهال د افغانستان بانک د افغانستان د بیا رغونې د مدیریت صندوق او نړیوال بانک د وروستیو مرستو هرکلی کوي. د افغانستان بانک ویان محمد صابر مومند وویل دوی له نړیوال بانک غواړي چې له افغانانو سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. د افغانستان بانک د نړیوال بانک او د افغانستان د بیا رغونې د ملاتړ صندوق د هغه پریکړې څخه مننه او هرکلی کوي چې غواړي په افغانستان کې د 293 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت 3 پروژې د خوراکي موادو د برابرولو، روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو او د خلکو لپاره د ژوند د اسانتیاو د برابرولو په برخه کې پلي کړي. د افغانستان بانک د منل شوو نړیوالو اصولو په رڼا کې د بانکي سکتور له لارې د دې مرستو د لیږد غوښتونکی دی. دغه مرستې پر داسې مهال کېږي چې د نړیوال سازمانونو له لوري خبر ورکول سوی و چې افغانستان کې وضعیت همداسې دوام وکړي بشري ناورین به رامنځته سي. اسلامي امارت هڅه کوي چې د پانګوالو پر وړاندې شته ستونزې حل کړي. د صنعت اونۍ په مراسمو کې د اسلامي امارت د صنعت مسؤلین وویل هڅه کوي چې د پانګوالو پر وړاندې شته ستونزې حل او دوی ته د پانګونې زمینه برابره کړي. د صنعت وزیر ټولو نارینه او ښځینه پانګوالو ته ډاډ ورکړ چې په هر ډول حالات کې د دوی همکار دي. په کابل کې نن د پسرلي نړیوال عامه نندارتون او د صنعت اونۍ مراسم ترسره شول. په یادو مراسمو کې د صنعت او تجارت وزیر ویل هڅه کوي چې د تجارانو پر وړاندې شته ستونزې او خنډونه له منځه یوسي او دوی ته په کور دننه ښه چاپیریال برابر کړي. نوموړي همداراز ډاډ ورکړ چې له ټولو نارینه او ښځینه تجارانو سره ولاړ دي او تل به له دوی سره همکار اوسي. ولیکن ما تعهد داریم انشاءالله که در هر عرصه در هر بخش ما هم با تجارای محترم خود که خانم‌ها هستند، برادرای ما هستند، تجارای ما هستند در پالایشان باشیم و همیشه همکار و یار و مددگار یکی دیگه باشیم تا بتوانیم افغانستان خود به افغانستان اقتصادی، رفاه، آسایش و آرامش برسانیم انشاءالله. کوشش مردم به این است که الحمدلله از نگاه خودکفایی ما بتانیم که دست ما به هیچ کشور بعد دراز نباشه. په ورته وخت کې مسؤلینو وویل افغانستان په بهرنیو بشري مرستو پرمختګ او ثبات ته نشي رسیدلی او له تجارانو یې وغوښتل چې هیواد ته دې راشي او په هیواد کې دې پانګونه وکړي. امنیت لرو په غاړه باندې دا زموږ ذمهداري ده، دا زموږ مسؤلیت دی. چې ونه لرو دا زموږ مسؤلیت دی. نو موږ د ټولو وروڼو سره ښه په اخلاصانه دا توقع او دا خواهش لرو چې دوی خپل په صنعتکارۍ کې لا ښه توجه وکړي، لا ښه پرمختګ وکړي. د هغسې مو تجاران وروڼه چې څنګه په نورو ملکو کې څه لري هغه باید راوړو په خپل ملک کې. خپل د افغانستان د زویدلي دربدره ملت په کار په خدمت ولېږي. هغو ته به هم شی سي یو شی سي د فقر او د غربت بیالا وساتي او دوی ته به یو شی په دې کې پیدا کېږي. یو شمیر نورو زیاته کړه چې په یادو مراسمو کې د پاکستان، چین، ایران او ځینې نورو هیوادونو خپل تولیدات نندارې ته ایښي وو چې 4 ورځې به دوام وکړي. تاجرای ایران، پاکستان و از کشورهای دیگر آسیایی و اروپایی اینجا اشتراک کرده و عملا غرفه دارن، محصولاتشان به نمایش میگذارن. از خود افغانستان همچنان از طبقه ذکور اناث تولید کننده و صنعتکاران حضور دارند. بیش از 150 غرفه طبقه اناث تولید کننده و صنعتکاران و بیش از 150 غرفه در بخش برادرها ما در 2 جای مختلف جایشان تنظیم کردیم و عملا به کارشان آغاز کردن و نمایشگاه افتتاح شد. هیره دی نوی چې د صنعت او تجارت وزارت ټولو ښځینه او نارینه پانګوالو ته ډاډ او اطمینان ورکړ چې د دوی ټولو امنیت به خوندي وي او د دوی پر وړاندې شته ستونزې به له منځه وړي. او عامه کتابتون ته 1000 ټوکه کتابونه ډالۍ سوه. 1000 ټوکه کتابونه د افغانستان ملي تحریک له لوري عامه کتابتون ته ډالۍ سوه. د یاد کتابتون مسؤلینو په خبره یاده چاره د کتابتونونو د لا بډاینې لپاره یو ښه ګام دی او له ملي تحریک ګوند څخه یې مننه وکړه. نور حال په دې چمتو سوي راپور کې. د افغانستان ملي تحریک مشر او د کابل پوهنتون استاد پوهاند ډاکټر محمد اسماعیل لخوا نن نږدې 100 عنوانه بیلابیل علمي، تاریخي او ادبي کتابونه چې ټول شمېر یې تر 1000 ټکونو زیاتېده په کابل کې عامه کتابتون ته ډالۍ سول.
دا اثار د هیواد د بیلابیلو لیکوالو او پوهانو لخوا لیکل سوي او په تیرو 10 کلونو کې د ملي تحریک لخوا چاپ سوي وه. استاد یون په دې باب وویل چې ملي تحریک چې په تیرو 10 کلونو کې کم کتابونه چاپ کړي، زه کوشش کوم چې د هغوی څخه د عامه کتابتون دپاره چې بېلابېلې څانګې لري کتابونه راټول کړم. نو د سره مې ژمنه کړې وه چې زر ټوکه کتابونه به کوشش کوم چې ورته برابر کړم. نو هغه بېلابېلو لیکوالو چې په تیرو 100 کلونو کې ملي تحریک کتابونه چاپ کړي، د هغو څخه مې د هر عنوان څخه 10 15 20 تر 140 پورې کتابونه راټول کړه او تقریبا په مجموعي ډول به زر ټوکه کتابونه شوي. نو دا دوی ته مرکزي کتابتون ته تسلیم کړه. د عامه کتابتون رئیس قاري عبید الله حنیف په خپل نوبت د استاد یون له دې کاره مننه وکړه او زیاته یې کړه دغه یو ښه ګام دی. موږ د استاد محترم استاد اسماعیل د لوی همکارۍ څخه ډېره مننه کوو او تقریبا د زر په شاوخوا کې کتابونه کومک موږ سره وکړي، د ما کتابتون سره کومک وکړي او مختلف کتابونه په علمي فرهنګي تاریخي کتابونه یې موږ ته راوړل. د دې لوی همکارۍ څخه ډېره مننه کوو او یقینا ستایلو وړ دی. د ملي تحریک لخوا د دغو کتابونو د ډالۍ په باب د عامه کتابتون امیر ښاغلی فتح الله وافی هم مننه وکړه او ویې ویل جناب استاد یون که لطف کردن منت گذاشتن ریاست کتابخانه عامی افغانستان را یک ارقام بسیار درشتی را در اینجا کمک کردن که من به نوبه خود از کمکشان صمیمانه سپاسگزاری میکنم و وعده میسپارم که این کتابی که امروز به کتابخانه عامه کمک شده هم در تالار مرکزی و هم در نواحی شهر کابل و با ولایات افغانستان این کتاب فرستاده خواهد شد. و استاد یون له هیوادوالو سره ژمنه وکړه چې دې لړۍ ته به دوام ورکوي او په لیرو پرتو سیمو کې به هم عامه کتابتونونو سره تر خپله وسه د کتابونو مرسته کوي. بنگلاديش کې یوې چاودنې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. د بنگلاديش په سیتاګندا ښار کې یوه زوروره چاودنه شوې چې له امله یې 14 تنه وژل شوي او شاوخوا 100 نور ټپیان دي. د راپورونو له مخې دا چاودنه د اور لګېدنې په یو ځای کې شوې چې د اور وژونکو ډلې کسانو ته هم پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. د بنگلاديش په سویل ختیځ کې د یو روغتون د مسؤلینو په خبره چې په ټپیانو کې 20 کسان داسې هم دي چې له 80 تر 90 سلنه سوځېدلي دي. که څه هم تر اوسه په دغه زیرمتون کې د اور لګېدنې او چاودنې علت نه دی په ډاګه شوی، خو د ځینو رسنیو د راپورونو له مخې چې د دغه ګودام په یوه برخه کې کیمیایي توکي ساتل کېدل. ویل کېږي دا چاودنه دومره زوروره وه چې د پیښې له ځایه 4 کیلومتره لرې د پرتو ودانیو ښیښې ماتې شوي دي. د رسنیو د معلوماتو له مخې په پیښه کې د دغه زیرمتون د کارکوونکو په ګډون پولیس او اور وژونکي هم مړه او ټپیان شوي دي. هند کې د اور لګېدنې له کبله لږ تر لږه 18 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د هند د شمال په یو فابریکه کې د اور لګېدنې له کبله لږ تر لږه 8 کارګران مړه او تر 10 زیات نور ټپیان شول. د پولیسو یو لوړ رتبه افسر پراوین کمار ویل د اوتار پردیش ایالت په هاپور کې د یو فایرل تر چاودنې وروسته فابریکه کې اور ولګېد. چارواکي وایي د پیښې په اړه څېړنې پیل شوي دي. شمالي کوریا د بالاستیک توغندۍ ازمایلی. د جنوبي کوریا پوځ په سیمهییز وخت خبر ورکړی چې شمالي کوریا سمندر لوري ته یو بالاستیک توغندۍ ورکړی. په خپله شمالي کوریا تر اوسه د دې توغندي د ازمایښت په هکله څه نه دي ویلي، خو د جاپان حکومت چې د شمالي کوریا د توغندیو ازمایښت څاري هم ویلي داسې ښکاري چې شمالي کوریا به یو بل بالاستیک توغندۍ ازمایلی وي. شمالي کوریا سږکال د توغندیو ازمایښتونه ډیر کړي او داسې ښکاري چې د دې هیواد د مشر کینګ جونګ اون د هغو هیلو د پوره کېدو د هڅو لپاره کیږي چې هغه په 2021 کال کې د وسلو د پرمختګ لپاره کړي دي. بی یونګ یانګ یوازې بالاستیک توغندي نه بلکې د غږ څخه چټک هایپرسونیک تاکتیکي اټومي وسلې او لرې واټن ویشتونکي بین القاروي توغندي او وسلې هم ازمایلي. شمالي کوریا په داسې حال کې د توغندیو ازمایښتونه ډیر کړي چې متحده ایالات او جنوبي کوریا وایي پیوینګ یانګ د اووم ځل لپاره د اټومي وسلو ازمایښت ته چمتوالی نیسي، خو په خپله شمالي کوریا تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي. دا په روان میلادي کال کې 18 ځل دی چې شمالي کوریا توغندي ازمایي.
د افغاني په وړاندې د بهرنیو اسعارو بیې. د کابل په شمول د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات. کورني او بهرني مسایل مو پر همدغه ځای پای ته ورسېدل. له خپلو ټولو خبري او تخنیکي همکارانو څخه په مننې له تاسو هم مننه چې لیدونکي واست. تر بیا ښې چارې.